عزیزانو دغه میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشتم ده او دغه میاشت داغي د وفات میاشت. روایات مختلف دي چې په دغه ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش په کوم تاریخ شوه او په دغه ورځو کې بیا وفات په کوم تاریخ شوه. مختلف روایات دي د حضرات علماء کرامو، خو راجح او صحیح روایت چاله چې علماء ترجیح ورکړي دا هغه دا ده چې په نهم ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر په شپه د سبا په ټیم کې دنیا ته تشریف راوړی او بیا په 12 ربیع الاول باندې د 63 سال په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړی. نهم ربیع الاول دا د ولادت او 12 ربیع الاول دا د پیدائش. عزیزانو بنا بهر تقدیر باس د تاریخ نه ده، باس د دې ده چې د دنیا تراغه نو سه وکړه او دنیا نه چلاړ نو سه پرېخوا. آخر د انسان دنیا ته دراتلو هم یو غرضی او بیا دنیا نه دتلو هم یو غرض. عزیزانو دنیا ته چراغه نو سه راوړ او چلاړ نو سه. دنیا ته چراغه شپږ سوه کاله ملک او دنیا ټوله د کفر په تاریکی کې پرتا. د عیسی علیه السلام او د په منځ کې شپږ سوه کاله فاصله. عیسی علیه السلام د شپږ سوه کاله مخکې تیرو. په دې شپږ سوه کاله کې هغه حال جوړو چې پناه په خدا د یو سړي به 50 خدایان، هر سړي د کور نه بتخانه جوړه کړې وه. چرته به د سرخوږي خدای و، چرته به د تبې لرې کولو خدای و، چرته به د زوی ورکولو خدای و، چرته به د لور ورکولو خدای و، چرته به د دانې جوړولو خدای و، چرته به څو مختلف شکل کې بتان به په کور کې پراته و او هر یو بت باندې به د مختلف مرض نامه لیکلې وه چې دا د فلانی مرض خدای دی، دا د فلانی مرض خدای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په ښار کې چې الله پاک پیدا کړ نو د پیدایش په وخت اوږد داستان دی چې دی څه وخت کې د مور د نفس نه دنیا ته راغی نو د مکې نه د قیصر او د کسرا د محل منارې خلقو لیدلې وې، داسې رڼا شوه. دی چې د مور په خېټه اوبه به یې د ډېر لرې نه راوړې، مور به منګی چې په سرو نو یو ګز به منګی په سر اوچت روان. دی چې د مور په خېټه د عربو ملکونه ډېر زیات ګرم دي بې حده ډېر. د مور به چې په کومه لار روانه وه نو د کټ عمره وریځ به پې باندې سوری روان. عزیزانو مور یې خوب ولیده او ورته په خوب کې وویلی شو چې ستا په خېټه کې د دواړو جانو سردار جناب محمد رسول الله پروت دی. دا چې څه وخت کې پیدا شي نو نامه به په محمد ږدي. دا قسمه بشارتونه مور ته به وقتن فوقتن کې. عزیزانو بیا د سرپرستی عالم داو د خدای د نظام ته وګورئ، د هغه د بېنیازي ته وګورئ. دی لا د مور په خېټه او چې والد محترم وفات شو، بیا چې پیدا شو چې د شپږو کالو شه نو مور یې وفات. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپږو کالو په عمر کې یتیم هم شو او یسیم. عزیزانو بیا دی د تره په تربیت کې تره به د کفالت کولو. د بچپن زندگی څه عجیب و غریب، د بچپن زندگی څه عجیب و غریب. په الکانو کې د ډېر صدق او د ډېر لوی دیانت نه دی په امین مشهور. امام بخاری رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې وی ابو سفیان تللی قیصر روم ته، د روم بادشاه ته ورغی نو قیصر روم ته تپوس وکړ چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی دی؟ ابو سفیان مسلمان هم نه و دغه وخت کې. ورته وی صاحب څه تپوس کوې؟ د ده داسې پاک ژوند و چې ده ته د هلکوالي نه به خلقو د ډېر ایماندارۍ او د پاکوالي نه امین او ده کې دا خصلت او دا خصلت او دا خصلت. بیا ورته وی ما منلی نه دی چې پیغمبر دی، خو سړی ډېر لوی سړی. قیصر روم ورته وی چې ملګري څنګه خلق د ده ډله؟ ورته وی صاحب ډله ټول د خدای غریبان او د خدای سپیره، چېرته چې د خدای ملنګ او غریبي ده سره ناست. که یو سرمایهدار هم د ده په مجلس کې راشي نو هر څه قربان کی او د شړی لنګ وهي او ځان نه ملنګ جوړ. دا یې ډله. قیصر روم د روم بادشاه کافرو. ورته وی او ابو سفیان
د د پیغمبرای لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان د د په پیغمبرای نور دلایل مه وایا لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان د پیغمبر مرګري سرمایه‌دار نه دا مرګري غریبان دا د پیغمبرای لوی دلیل دی عزیزانو په دې یو نکته به سره خبرې وي نن زمونږ زمانه وګوره هغه خلق چې د پیغمبر نایبین او جانشین ځان ته وایي او په لویو لویو ګدو ناستي خلق ورته سجدې لګوي هغه یو غریب هم راغی او یو سرمایه‌دار هم راغی نو د هغه د ایمان جایزه واخله هغه وخت کې چې دی غریب ته په کم نظر ګوري او سرمایه‌دار ته په کم نظر غریب نن د هر چا په نظر کې سپک او ورک دی د ملا په نظر کې غریب د یو کوډای قیمت د یو کوډای د ګدی نشینو په نظر کې غریب د یو کوډای قیمت نه لري او د برسر اقتدار طبقه په نظر کې غریب د یو کوډای قیمت نه لري کدا غریب په دې خلکو ګران وې نو نن خو غریب پیاز پورې روټای به همیشه اوګو خېټو خړا غریبانو بخوړه نن په پاکستان کې کته وې چې زه به پیاز سره روټای وخورم نو پیاز هم درته نه ملوي دیکھو وګوره په دې پوهیږئ چې پیاز ستا د ملک پیداوار دی د پاکستان په تاریخ کې چرته پیاز شاټ شوي نو اوس کم خوا لاړه سیلاب یې اوړه ځمکو باندې آفت راغی کم خوا لاړه تاسو خو ساده خلک یې پوهیږئ نه دا چل دا و چې ډالډا یې ګرانه کړه 3 روپۍ کیلو خلقو کې غر 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 ناګانه پیاز ورک کړه چې د خلکو توجه پیازو ته شي چې دا ډالډا ته هېره شي د دوی څه خیال دی چې په دې ملک کې ټول ګوګوان اوسېږي اړو څوک پوهېږي نه چاته پته نه لګي دومره نادان خو لا دا ملک نه دی چې دا ټول بې وقوف دي او اډو په خبره نه پوهېږي یا د دوی په چال نه پوهېږي دا خو هغه چلو هغه یو خان او نوکر و نوکر ډېر تنګ و د خان نه چې ډېر تنګ و نه دی نوکري خیال وکړو چې نوکري خو پرېږدم دی خان سره خو چې لږ خپل عمل خو ورسره وکړم خان په کمره کې دننه ناست دی او د غریب یو غټ کوتک پیدا کړ او ورننوتو دروازې بند کړې او په دې خان یې راکېښوې چې راکېښوې نو درز دی همیشه دا وهل ټکول غریبان ښه کولی شي دا د په شکال چنډه خان لاس هم نشي اچولی نو چې ښه یې ووالو چې خلاص شو هغه منډه کتاڼې ته راپورټ یې وکړ چې زه خپل نوکر والم پولیس راغی نوکر یې ونیو کیس پې رجسټر شو عدالت ته یې پیش کړ عدالت ته نوکر ته یې وویل چې تا ولې دا خان هغه ویل که اجازت وي نو عدالت عالیه کې زه څه عرض کوم ویل وکړه ویل د دنیا په تاریخ کې وښایئ چې نوکر پاسېدلی یو خان یې والی دا چېرته شوي دي ویل نه نو ویل زه دومره بې ادبه یم چې ما د ده نمک خوړلی دی او ما دی وهلو ظالم دی ویم والم زه او رپورټ هم په ما وکړو عدالت دماغو کې قدرت راوسته چې دا خو رښتیا وایي خان ته وایي چې زر غواړه د دې نوکر نه معافي کینې مرداروم دی هغه ورته ویل جي زه یې والم ویل غواړه معافي کینې اوس ته جهنم ته لیږم نو خان ورنږدې شه نوکر ته وایي چې بابو جی معافی تو میں مانگتا ہوں لیکن وہ اندر کی بات یا تم جانتے ہو اور یا میں جانتا معافی در نوالم خواہ کوٹا کے خبر ہوتا ہوں ماتا پتا دا ظالم او دیم عالم ز اور معافیم در نزوارم دیکھو گو رہی دا وہ اندر کی بات ہے یہ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے تنن سنگ چگے وہی چھ ملک پترقہ روان دے او ملک چھ دے خود کفیل دے ملک خود کفیل چانا دے واغست پیاز کم ملک نه دی راوغوخته بیا دی واغسته څنګه او نن د اعلان وکړو چې 8 روپۍ کیلو به در باندې خرڅوم اغستی دی په 1 روپۍ او 2 روپۍ کیلو دی او خرڅې به په ما په 8 روپۍ کیلو تا هغه نه چې امریکا او برطانیا بنینونه او جرابې مفت د خپل ګلجې په زکات کې ورکي او دلته ته په ما په 50 روپۍ ولې خرڅې دا خو هغوی خیرات را لېږلی دی نو خیرات هم په ما دلته خرڅي د مسلمان خیرات خو را باندې بند نو د کافرو د ملک خیرات هم دلته په ما په 40 او 50 روپۍ خرڅي نو عزیزانو عرض دا و چې دنیا رنده نه ده دنیا ټوله پوهېږي حق په ملک کې صرف
د سرمایدار نه رای اغستل دا انصاف نه دی. سرمایدار نه رای اغستل دا انصاف نه دی. سرمایدار نه چې تپوس وشي چې سال دی په ملک کې، هغې به وایي جي څه بچه خیر خیریت، خلک ماړه او پټ، ستا به یقین راشي نه